د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په نړۍ کې دا ورځ د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې هر کال نمانځل کیږي او په دې ورځ د ښځو په پرمختګ، برابرۍ او لاسته راوړنو خبرې کیږي. خو دا ورځ د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې داسې مهال نمانځل کیږي چې لا هم افغان میرمنې له خپلو اساسي حقونو محرومې دي. بر زنها حقوق داده شود و زنها بتانه دسترسی به پیدا کنه برای یعنی زیادتر باید باشه. یک روز کفایت نمیکنه به خاطر که یک روز فکر نکنم زن هم مادر است هم خواهر است. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې روان کال هم د نورو کلونو په څیر د ښځو لپاره له تاوتریخوالي په ډکو پیښو پیل شوی دی چې آن ځینو یې په دې پیښو کې خپل ژوند هم بایللی دی. امروز 8 مارچ است. تا امروز از شروع سال جدید میلادی 6 زن افغان زندگی خود از دست دادن و قتل رسیدن. به خاطر فعالیت‌های خود، به خاطر حضور اجتماعی خود به قتل رسیدن. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر ټینګار کوي چې د سولې په روانه پروسه کې د هم ښځو ته د پام وړ ونډه ورکړل شي، ځکه چې د هغې په خبره په سوله کې د ښځو کمه ونډه د دې پروسې بریا ناشونی کوي. به خاطر که این روند بتانه یک روند عادلانه باشه، یک روند باشه که به نتیجه خوب به تمام افغانها منجر شود، ما نیاز داریم که در تمام مراحل این روند زنها را دخیل بسازیم. بلخوا د یاد کمیسیون کمیشنره شبنم صالحي وایي چې افغان میرمنې نور له سمبولیکو نمانځنو ستړې شوي او د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید عملي ګامونه اوچت شي. با دغه ورځې په سمبولیکو توګه او په هغه ژبه باندې په ښارونو کې لمانځل کېږي چې د کلیو بانډو مېرمنې نه کوي. په افغانستان کې د ښځو له نړیوالې ورځې په داسې مهال لمانځنه کیږي چې لا هم افغان میرمنې د تاوتریخوالي قرباني دي او خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. جواد تیموري، STR نیوز، کابل.